السلام علیکم. ازادي ستوډیو ته ښه راغلاست. نن پنجشنبه د لړم 2 نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اکتوبر له 24 نیټې سره برابر ده. زه ملالۍ بشیر یم او دا هم د خبرونو تفصیل. ټاکل شوې ده د ناټو دفاع وزیرانو او متحدان یې سبا د افغانستان په اړه خبرې وکړي. په بروکسل کې د ناټو دفاع وزیرانو د 2 ورځنۍ غونډې یوه برخه نن افغانستان ته ځانګړې شوې ده. د ازادي راډیو همکار مصطفی صدیقي له بروکسل څخه راپور راکوي. دلته لږ تر لږه درې ټکي مهم دي. په افغانستان کې امنیت، د سولې بهیر او د ټاکنو پروسه. د امنیت په اړه ناټو ویلي چې دوی به تر 2024 کال پورې افغان ځواکونه تمویل کړي چې هغوی د نړیوال تروریزم سره مبارزه وکړای شي او سولې ته هم لاره هواره کړي. د افغان ځواکونو کلنی لګښت شاوخوا 15 میلیارډ ډالر دی چې ډیری برخې امریکا ورکوي. د ناټو عمومي منشي ستوډیو مخکې ویلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیرته پیلېدو ملاتړ کوي. خو دای هم ویلي چې طالبان باید رښتینې لیوالتیا وشي. ستوډیو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر شفافیت ټینګار وکړ. ستوډیو آزادي رادیو ته د تلې د شپږمې نیټې د انتخاباتو په اړه وویل چې ټول لوري باید له حوصلې کار واخلي او پرېږدي چې انتخاباتي بنسټونه خپل کار وکړي او نتیجه اعلان کړي. ستوډیو همداراز د داعش سخت دریزې ډلې په اړه وویل چې په افغانستان کې داعش د اسلامي خلافت جوړېدو مخه به ونیسي. ایران د 2019 کال له پیل راهیسې 2 تورن کوچنیان اعدام کړي دي. دا خبره په ایران کې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي جاوید رحمان د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په یوه راپور کې وکړه. د ده په وینا ایران تیر میلادي کال 7 تورن کوچنیان اعدام کړل. د ملګرو ملتونو د چهارشنبې د ورځې غونډه په ایران کې د بشري حقوقو تر موضوع راڅرخېده. د کوچنیانو اعدام، د سیاسي بندیانو ډیرېدل، له ښځو، مذهبي او قومي اقلیتونو سره توپیري چلند او د ازادۍ نقش تر ټولو مهمې اندېښنې وې چې د جاوید رحمان په راپور کې راغلي دي. تیر میلادي کال شاوخوا 253 کسان اعدام شول. په 2019 میلادي کال کې تر اوسه 117 کسان اعدام شوي دي. د یوې کچا هم په ایران کې اعدامونه کم شوي دي، خو تر اوسه هم په ټوله نړۍ کې په ایران کې د کم عمره کسانو د اعدامونو شمیر زیات دی. تیر میلادي کال کې په مجموع کې شاوخوا 253 کسان اعدام شول. په 2019 کال کې تر اوسه په ایران کې 117 کسان اعدام شوي دي. رحمان زیاته کړه چې اوس مهال 90 کسان چې عمرونه یې تر 800 کلونو کم دي په اعدام محکوم دي. د ده په وینا ایران په دې اعدامونو سره د کوچنیانو د حقونو په برخه کې له نړیوال کنوانسیون څخه سرغړونه کوي. خو د ایران حکومت د رحمان پر دې راپور انتقاد کړی دی او ویلي دي چې دا راپور هیڅ د بشري حقوقو له مسایلو سره تړاو نه لري. د بنگلادیش محکمې هغو 14 کسانو ته د اعدام سزا واوروله چې یوه محصله یې وژلې وه. پر دوی تور و چې دا ښځه یې په اور ورته کولو ووژله ځکه هغې د خپلې مدرسې د سرمعلم پر وړاندې د جنسي ځورونې شکایت کړی و. د 19 کلنې نصرت جهان رفیع وژنې په ټول بنگلادیش کې اعتراضونه راپارولي وو. وژونکو په فیني ولسوالۍ کې په اپریل میاشت کې د مدرسې پر بام دې ته اور ورته کړ. دا تر فشار لاندې و چې هغه شکایت بیرته واخلي چې له مخې یې د پولیسو ته ویلي و چې د دې د مدرسې مشر د جنسي تیري هڅه پر کړې وه. صدر اعظم شیخ حسینې د دې له کورنۍ سره ژمنه کړې وه چې وژونکي به مجازات کړي. د راپور له مخې تورن کسان غواړي د استیناف محکمې ته مراجعه وکړي. پاکستان او هندوستان نن توافق وکړ چې سیکان پرته له ویزو په پاکستان کې خپل زیارت ته ورتلای شي. دا پریکړه په داسې حال کې شوې چې د کشمیر پر سر له دغو دواړو هیوادونو ترمنځ وضعیت ترنګلی دی. هندي او پاکستاني چارواکي د توافق پر مهال پاکستان سرلننه په هندوستان کې میشتو سیکانو ته اجازه ورکړه چې د پاکستان په کرتاپور ښار کې د سیکانو یوه عبادت ځای ته پرته له ویزو ورشي. په پاکستان کې سیکانو د خپل دین د مؤسس بابا ګورو نانک د مړینې پر ځای یو زیارت جوړ کړی دی. له کلونو راهیسې سیکانو غوښتل چې دغه زیارت ته دوی په اسانۍ سره ورپرېښودل شي، خو پخوا له ډېرو ستونزو سره مخامخ ول. دا توافق په داسې حال کې شوی چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر سر وضعیت نور هم ترنګلی شوی دی.
او د هندوستان د ورزش کوونکو یوې ډلې پر 2 لایه میخونو په پریوتو سره د ګینیس نړیوال ریکارډ مات کړ. دوی د چهارشنبې په ورځ په صورت ښار کې دا ننداره وړاندې کړه. د تاریخي صحنې ننداره د نړیوال ریکارډ لرونکي وسپی خرادي په مشري د 9 کسیزې ډلې نوې ګینیس نړیوال ریکارډ جوړ کړ. په مخکنی ریکارډ کې 8 کسانو ګډون کړی وو. دوی له 4 تر 6 انچو پورې پر اوږدو میخونو پریوتل. نن دوی خپل ریکارډ مات کړ او زه فکر کوم هر کال به خپل ریکارډ ماتوي. دا ډیره ښه خبره ده ځکه ډیر کم داسې کیږي. خرادي یو بل ریکارډ هم جوړ کړی. د په 1 دقیقه کې د اوسپنې میله کاږه کړه او د یو روسي ریکارډ یې مات کړ. مننه چې د ازادي سټوډیو خبرونه مو وکتل. دا خبرونه زموږ پر ویب پاڼه azadi.radio.org هم کتلای شئ. زموږ سره پر فیسبوک او ټویټر هم ملګری شئ. د خدای په امان.